صریخي نه زه نن تاسو بچ کولی شم او نه تاسو نن ما بچ کولی شي غلی شي زموږ دا جهنم د ټولو ځای دی شیطان به دا خبره وکړي نو دې ځای کې الله ورته وایي چې صحیح ده چې ته وخت غواړې د قیامته پورې وخت شو خو دا واوره ګورې ته او د آدم علیه السلام په بچو کې چې چا هم ستا تابعداري وکړه ستاسو ځای جهنم دی او دا جهنم ستاسو دپاره ښه کافي بدله ده واستفزز من استطعت منهم بصوتك او وخویوه هغه څوک چې طاقت لري ته د دوی نه په خپل اواز سره رب العالمین ناشنا امتحان راوستی په موږ ګوره ښه صفی ابلیس ته څه ووي وایي څوک چې د دوی نه خویولی شي ویې خویوه ځه په څه سره په خپل اواز سره شیطان اواز کم یو دی سندرې ټنګ ټکور الله ورته وایي زه لاړ شې چې څوک د آدم علیه السلام په بچو کې ته په سندرو او په ټنګ ټکور سره دوکه کولی شي دوکه یې که آخرت کې به پته ولګي مفسرینو ښه صفا لیکلي دي چې بصوتک د شیطان اواز وي هغه دغه ټنګ ټکور دی د سندرې دي د آلات ډمتوب دی چې کوم دي سبحان الله بعض مولیان نن سبا پیدا شوي دي وایي سندرې څه دي حلالې دي د روح غذا دی وایي دا چې د سړي غم ډېر شي او ټپت به واوري نو غم یې څه شي غم وی لږ هلکه شي حالانکې د غم د هلکه کېدو لاره کومه ده قرآن دی الله په قرآن کې ذکر کړي ښه اوس یو سړی دی خبرې به صفا کوو یو سړی دی مسافر دی او د کلي نه لرې دی او قرضي پې هم دي او ښځه ورته هم یادېږي او بچي ورته هم یادېږي او د پردي ملک هغه مشکلاتو کې ګیر شوی دی او ده ځان ته مصرې ولګولې چې راشه د شپې د کېدو نه مخکې به یو دوه کرښه مصرې واوړم ښه دوی څه وایي په دې غزلو کې او په ټپو کې کله به راځي او کله به درځم او زما جنازې له به راشي خو زه به نه یم او زما د قبر سر ته به ولاړې خو زه به نه یم او توره لوپټه او سره لوپټه او سرې شونډې او سپین مخ د دوی دا خبرې که نه اوس ما ته دا ووایي رښتیا د دې سره غم کمیږي زیاتېږي ده چې د سرې شونډې او د سپین مخ یاده خو اوس د ښځه مخې ته شوه اوس بلکل صبر نشي کولی ته به مې وینې که زه به دې وینم او که به راشي قبر له او که نه غم یې ښه ډېر شو چې دا اخر به زه د خپله ښځه وینم او که نه دا خو لا ښه سړی دی چې د ښځې سوچ کوي اکثر د دې غزلو او ټپې چې څوک اوري هغه پردو جنکو سوچ کوي ښه او چې کله ته قرآن ته کېناستې غمونه دې ډېر شوي دي او رالی قرآن دی کولو کو په خوږ اواز کې امن یجیب المضطر اذا دعا هغه څوک دی الله وایي چې یو غمځپلی ورته چغه ووایي او هغه ول هغه دعا قبوله کړي او ته لاس اوچت کړه الله زما دعا قبوله کړه یا الله زما دا غمونه ختم کړه یا الله ما کلي ته بوله یا الله زما د بچو حفاظت وکړه زما د ښځې وکړه سبحان الله ځمکې او د اسمان فرق دی ځمکې او د اسمان فرق دی منی دا خبره ما سره کوي دا د بېدینو یوه لار دا د غم د کمولو ټپې غزلې سندرې دویمه لارې د څه ده نشه هغې نشه چې دی وکړي مال تباه شو دین لاړو عزت تباه شو بدن خراب شو په شرمونو وشرمېد او مسله حل شوه حل نه شوه څه شوه ډېره شوه ځکه چې اوس دی په نشو راوړېدو نو اوس مخکې کېدی شي چې دی بچو ته رسېدلی وی لږ وختي پیسې جمع کړه اوس به هغه پیسې دی به څه لګوي اوس به په نشو لګوي نو الله سبحانه وتعالی دې زموږ د زړونه په قرآن سره مطمئن کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به مشکل راغی څه چل به یې کوو مونځ به یې وکوو د الله سره رابطه جوړه کړه کوم رب په لاس کې چې د زړونه دي هغه دې زړونو ته سکون ورکولی شي که ته ترې وغواړې
دا د غزل او ټپو سره نه کېږي، د غزل او ټپو کار نه دی. ازو به ورته ناستي دا بس ورته ناستي جاړي ورته به چېرته د الله کتاب ته دې جړلي د انډیا فلم ته به ناستي جاړي به شرمېدلی وایي دغه کس پکې مړ شو، او د انګریزانو فلم ته به ناستي جاړي به او ډرامې ته به ناستي جاړي به. تا وایي چېرته درس کې جړلي، چېرته د جمعې خطبې ته دې جړلي، چېرته قرآن د اورېدو په وخت کې دې جړلي، چېرته د مور پلار نصیحت ته به یې دومره اثر کړی دی چې جړلي دي. نن ته ډمانو ته کېناستې او په ژړا شوې، ټپو ته ته جاړې او غزلو ته ته جاړې. ځان مه خرڅوئ د ډمانو په لاسونو باندې ګورئ، ځان مه خرڅوئ. تاسو درانه خلک یې، تاسو اوچت خلک یې، تاسو له الله ښکلی عقل درکړی، د خپل عقل شیطان له او ډمانو له په لاس کې مه ورکوه. هلته شیطان څه ووایي؟ وایي زه به د آدم په بچو باندې قابو راولم. ویلي دي که نه دي ویلي؟ شیطان ته څنګه قابو کوي؟ داسې خو نه چې شیطان لاس راولي او به ته یې کیري ته ونیسي، خو د دې ډم په لار به ته قابو کړي که نه، د زنا په لار یې ته قابو کړي، د غلا په لار یې ته قابو کړي، د دوکو دړکو په لار یې ته قابو کړي. ځان ته اوچت سړی، ته دروند سړی، ځان ډمانو له شیطان له بېدینو له په لاس کې مه ورکوه. الحمدلله زمونږ دین واضح دی، زمونږ لار صفا ده، مونږ ته الله د غمونو د ختمېدو لارې ښوولي دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته ښوولي دي، د خوشحالۍ لارې راته ښوولي دي، هر څه مونږ سره شته. و دا مشکل د هغه چا دی چې څوک ترې خبره نه وي. داسې ده که نه ده؟ نو یو کار الله ورته ووایي زه لاړ شه زه سیده ځه، چې څوک هم ته دوکه کولی شي په خپل اواز سره نو دوکه یې که. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، او راول په دوی باندې خپل سواره او پیاده، خپل لښکر راوله، که سواره دي او که څه دي، که پیاده دي. الله ابلیس ته دې صفا خبره وکړه، که څوک دوکه کولی شي په خپل اواز سره دوکه یې که، او که خپل لښکر پرې راولي پیاده او سور ټول پرې راوله. د دې څه مطلب دی؟ هر هغه سړی چې هغه د شیطان تابعدار دی او په تا باندې کوشش کوي چې ته هم د الله نافرماني ته واوړې، نو دا د چا په لښکر کې دی؟ شیطان په لښکر کې. اوس که دی پیاده دی، که دی سور دی، که دی هر څه دی. ته مثال کې قرآن او حدیث ته کښېنې درسونه اورې، یو سړی تا ته وایي مړه مزه دې بیانونه د ځان نه دې راته پسې مولا جوړ کړو، بس سړی چې ته مونځ دوه وکړي دا کافي ده. دا اوس د شیطان په لښکر کې دی، هغه لښکر چې شیطان په تا باندې را پرېښودی. د شیطان لښکر ګورې په دوه قسمه دي، پیریان، انسانان. شیطان په تا باندې د پیریانو لښکر هم را پرېږدي، کوم چې پیریانو کې شیطانان دي، او شیطان په تا باندې د انسانانو هم لښکر را پرېږدي، هغه انسانان چې د شیطان تابعدار دي. نو ځان به هوښیار ساتئ. وګورئ کله انسان دا دعاګانې ډېرې غواړي، وایي الله د شیطانانو نه مې ساته او د پیریانو نه مې لرې ساته، او هغه شیطانانو ته نه ګوري کوم چې د په خوا کې ناست دي د انسانانو په شکل کې. ځکه زه اکثر ملګرو ته هم زه هم د دې پیریانو شیطانانو نه کوم شیطانان خطرناک دي؟ انسانان شیطانان. ځکه خو ته به اعوذ بالله ووایې او به تښتي، اذان سره تښتي، د قرآن د تلاوت سره تښتي. خو دا چې کوم شیطان د سره ناست دی، دا په کمره کې چې د سره اوسي، او دا چې د سره په کور کې دی، او دا چې د سره په دیره کې دی، نو دی صرف په یو چوکه او لوړ باندې تښتي، نور هغه نه تښتي. قرآن یې خوا کې ختم که هغه نه ړقېږي. نو